ګران ناظرینو سردار غمجن ناظر یم د مردان نیوز ون نه ستاسو په خدمت کې دلته کې نن یو پریس کانفرنس شو یو غونډه وشوه د مردان د فنکارانو له طرفه. دا فنکاران د آرټسټ ویلفیر فنډ اسلام آباد چې چیرمین صدر پاکستان جناب عارف علوي صاحب دی د متعلق د دینه تاسو کو چې دی ته سکه شاله د دنه پیښې شوې جی دا جی زموږ د فنکارانو د پیسې چې کمې وي حقدارو ته حق نه ملو شوی د هغې په باره کې وجي. نو دا د پاکستان په سطح ده نو صرف مردان ولته نه ویلو شوي او کنه نورو ځایونو کې هم پاتې دي؟ نه بلا ځایونو کې پاتې دي، بلا ضلعو کې پاتې دي. د صوبه سرحد کې چې کومې ضلعې دي نو هغې کې چې کوم دي صرف زما په خیال باندې پېښور شوی دی او سوات شوی دی او د مردان کې یو کس دوه شوي دي او چارسده کې نو ټول پاتې دي. جی ستاسو چې په کومه کمیټه باندې اعتراض دی د دې لپاره چې کومه کمیټه مقرره شوه هغه درې کسه څوک یو هغې کې کرن خان دی، یو افسر افغان دی، یو لیلا خان ده. ستاسو مقصد دا دی چې دا یو جونیئر فنکاران دي چې کوم دی سینیئر هم نه پېژني او دوی دومره واقف نه دي چې په مردان کې په پېښور کې بنو کوواټ ټیر اسماعیل خان پړه چنار یا سوات وغیره کې څومره فنکاران دي نو د هغې نه دي بخوبې واقف نه دي چې آیا دا سینیئر فنکاران دي جونیئر فنکار بل چند خلک پېژني او دوی هغه خلک کړي کم چې د دوی واقف خلک وو. یو خو تاسو د سینیور جونیور خبرو کړه دی کې خو د سینیور او د جونیور څخه خبره نشته، خو لکه دا یوازې کرن خان نه که بل څوک هم ناسو نو دونه فنکاران دي نشو پېژندی. دي له دا پکار و چې د هرې ضلعې نه یو کس کېنولی نو هغوی به د خپلو کسانو انتخاب کړو. دا کمیټي چې کومه ده دا د درې کسو کمیټي دا چا مقرره کړه؟ آیا کلچر پېښور والا مقرره کړې ده یا د اسلام آباد نه مقرره شوې ده یا امیر مقام صاحب په خپله مقرره کړې؟ دا جی حکومت مقرر کړی ده، خو خبره داره چې دی په دي له دا پکارو دی مقررول دي له دا پکارو چې جی ورې که تاسو خو مونږ مقرروئ خو مونږ ته صرف د پېښور پته شته د بل نورو د ضلعو لپاره به چې کم دی نو مونږ چې کم دی د هغه ځای نه یو کس والو نو هغې دي له دا پکارو به دوی ته خو راشه کښېني به دوی په مشرۍ باندې مړو لاړه هلته کښېناستل. د دې نه علاوه دا تاسو ویلی شئ چې صوبایي حکومت مقرر کړي که وفاقي حکومت مقرر کړي؟ دا وفاقي کړي دي جي صوبایي نه دي وفاقي کړي دي. نو په صوبایي کې خو تاسو ته به علم وي چې یاره د صوبایي حکومت د طرف نه د کلچر زموږ د ثقافت د صوبه سرحد د KPK د طرف نه چې کوم دی نو په دغه کمیټۍ کې کومه کمیټي چې دا پیسې پاس کوي سالانه هر کال په هغې کې 100 کسه دي چې پکې زیب محمد علي او مصطفی کوري چې ټول ما د هغې لس شتلی دی په هغې کې زموږ د صوبه سرحد د طرفه صرف 2 کسه دي، یو د عباسین یوسفزی او یو د سوات نه امجد صحافي چې هغه د اخبارو کې کالم راتلو. نو آیا هغه کسان دي که ولې نه دي راس؟ یاره دا خو له تاسو ماته دا وویل لکه د هر کال تاسو ته پته چې دا فنډ مقرر کېږي او موږ ته د دې پته هم نشته چې دا هر کال د چا له دوی ورکوي. ستاسو په علم کې یو خبره اچوم چې دا فنډ چې کوم دی دا د فنکار د شاعر د ګلوکار موسیقار د میوزیک د فنون لطیفه دا د ټولو لپاره دی، خو دې دپاره غټ شرط دا دی چې دا فنډ هغه کس ته میلاویږي چې هغه یا په خپله بیماري یا د هغه ښځه یا بچي بیماري یا هغه د ژوند په داسې د وخت کې چې هغه مزدوري نشي کولی بوډایي کمزوري ضعیفي دا د هغه خلکو دپاره مقرر دی. آیا دې لړ کې تاسو وایئ؟ بالکل دا خبره صحیح ده، خو لکه زموږ په ځای کې چې راکم بیماران دي تاسو د جنوري بابره درخواست 2 کاله مخکې شوی دا روانزیب زموږ یو روډ دی په دې میل کې دا پاتې کېږي یا بیمار پروت دی کم از کم د 10-12 کالو نه بیمار پروت دی، هغه غریب د ګرځېدو نه دی د ګټې وټې د هغه څوک نشته. نو لکه دا داسې کسانو ته خو هم نه ملو شوي لکه دا فیصلې څوک کوي موږ ته خو د سردار صاحب پته هم نشته. یو تیر ځله چې میلاو شو کوم اورنګزیب ته هغه 1 لک روپۍ وفات دی یا جمدی دی؟ هغه جی جمدی دی به دغه لک روپۍ ورته میلو شوي دي دغه تیر پیره هم زما خیال دی تاسو سره چېرته منډه ترړې واره دغه به م ورله کړي. ټیک چې جي لکه دی خو فارم جمع کېږي کومو خلکو چې فارم جمع کړي هغه حقداري، خو د دې دپاره یو غټه ښه طریقه دا ده چې تاسو یو وفد وفاقي وزیر چې د ثقافت مقرر شوی دی جمال شاه تاسو د هغه سره رابطه وکړئ، تاسو هغه ته خپله کشاله دغه کړئ او مخکینی یا د عدالت په ذریعه باندې دا سټاپ کولو کوشش وکړئ یا د محکمه کلچر سره کړئ چې د دې څه حل راوباسي او مطلب چې حقدار خلک وکړي. نو په دې لکه تاسو وایئ انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو د 70 ورځې ټایم دی که دې کې څه ونه شو موږ بیا جمال شاه صاحب له بځو او بیا به موږ چې کوم دی نو دې بس مخنیوی کوو. ګران ناظرینو دا ډیره کمزورې طبقه ده او ډیره حساسه طبقه ده، ټول عمر د وطن خدمت یې کړی دی او په آخري عمر کې چې دوی بیماره شي یا د دوی عمرونه آخري شي دوی کمزوري شي دوی ته د پیسو ډېر ضرورت وي. حکومت چې کوم فنډ مقرر کړی دی وایي چې دا غلطو خلکو لاسو ته تللی دی، د دې نمایندګي غلطو خلکو له تللی ده. مهرباني دې وشي او مطلب حقدار ته د خپل حق میلاو شي. په دې د حکومت نظرثاني وکړي. زموږ وفاقي وزیر جناب جمال شاه صاحب ته خواست دی چې هغه په دې باندې چې کوم دی نو خصوصي توجه ساتي او دې حقدارانو غریبانو کمزورو بیمارو خلکو ته خپل حق ورکړي. سردار غمجن رسخت علمه د مردان نیوز 1 سره.